إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غټ ګناونه او داغي تفصیل منګه کو د درسونو د سلسله په دغه عنوان وا غټ ګناونه. او در دې لپاره منګه بیانو چې زمونږ د مسلمانانو ورونه خويندې د ګناونه وپیژني نو ځان به تلري ساتي. په اخرنی درس کې منګه مسله د منځ بیانوله چې موږ پر خوده بالکل قصدن او عمدن دا کفر ده، او دا فتوه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ده چې وسړی همیشه موږ پر دینو ده کافر ده، د اسلام نه خارج ده، والعیاذ بالله. دا غي تفصیل منګل ته خپل ذکر کړو. دا یو غټه نافرمانی ده الله سبحانه وتعالی چې دغه نه ځان لري ساتل پکار دي، بلکې د دین بنیاد چې دغه په منځ باندې ده. رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې ویلي چې موږ د اسلام مضبوطه ستن ده، نو چې موږ څوک نه کوي نه دغه دین نشته، او چې سړی موږ نه کوي نو بده کې هیڅ خیر نشته. به دغه سره درې مسلې نوري تعلق ساتي. یو دا مسله چې د نارینه د لپاره په کور کې موږ کول بغیر د عذر دام ګناه کبیره ده. او دویم په منځ کې ټونګي وهل، اسی ټونګي و یو رکوع سجده پورونه کې اطمینان پکې نه. او دریم به وخت منځونه کول په خپل مرزي باندې. د درې مسلې به ان شاء الله کوشش کوو چې په دې نننی درس کې بیان کو. اولنی مسله د هغه انسان په باره کې چې هغه نارینه یو په کور کې بغیر د عذر نه فرض مونږ کوي. یو خو نفلی مونږ په کور کې نفلی مونږ غوړه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې غوړه مونږ هغه مونږ چې هغه په کور کې وشي، الا فرضی مونږ چې د سړو د پر په جمعات کې کول لازم دي. نو نفلی مونږ چې په کور کې که فرصت ملاويږي او کې دي شي، نو نفلی مونږ په جمعات کې دومره غوره نه دی څومره چې په کور کې غوره. او رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې ویلي چې د کورونه مقبره مه جوړوئ، په دې کې تلاوتونه او منځونه کوئ. نو غوره منځ نفلي هغه په کور کې دی، او فرض منځ هغه لازم دی په سړي باندې چې دی په جمعات کې کوي. نو د بعض کسان دوی بغیر عذر په دې کور کې د منځونه کوي، او دا ته وړه خبره ښکاري چې سدو مغټه خبره خو نه د مونږ کوم وي. دا بل سره چې ملاوي شي خ دومره زړه ورشي په دې ګناه کې خطا ته دغه شان بخ ډاډه وي صحیح ده چې جمعات کې نه کوي کوي. دا انسان چې په ګناه باندې ډاډه شي کنه او زړه ورشي په ګناه باندې الله په نافرمانی وي، د دې احساس نشي چې به سومه غټه ګناه کې واقع یم. او هغه په کور کې منځونه کول بغیر د عذر نه سړي د پاره، زنانه د پاره غوړه منځ هغه په کور کې. او کچه ته جمعات تراشي نو جمعات تراتلې صحیح دی منځ کېږي جمعات کې. او که د خاوند اجازه ته غواړي نو رسول الله چې منکه به نه د جمعات نه جمعات تراتلې شو غوړه منځ په کور کې. او د سړي د پاره غوړه منځ نه، موږ د غوړه خبره نه کوو، د سړي د پاره په جمعات کې منځ کول لازم دی. خزه کې جمعات کې مونږ کې ګناګاری نه مونږ وشو، خو غوړه دی چې په کور کې وکړي. سړی چې په کور کې بغیر عذر مونږ کوي د ګناګاری او د ګناه کبیره ده، غټ ګناه ده، غټه ګناه ده. د دې مبارک به ان شاء الله مختصر یو څه خبرې کو چې دا مسله واضح شي، او زموږ د بعض خلک په دې ګناه کې واقع دي چې او د پته ولګي چې موږ په ګناه کې واقع یو. الله سبحانه وتعالى په قرآن کې وایي بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون
د قیامت پر ورځ الله سبحانه وتعالی د خپل پنډې راخره کوي څنګه چې هغه د شان سره خای او بیا به د مسلمانانو له دعوت ورکړي شي چې تاسو سجده ولګوي فلا يستطيعون د باز خلک به کې سجده نشي لګوله اللوي خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة اللوي دا سترګې به دغوی ذلې او په دې ذلت کې به پټي ولې سجده ولې دوی نشي لګوله ولې دوی په ذلت کې پټي دغه وجه الله بخپل بیانوي وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون الله په دنیا کې دوی ته دعوت ورکړې شوی چې سجدي ولګوي دوی خروغ رمټو سجدي نه لګولې د دعوت ورکړې شوی د دین بعض علما د فائدې وباسي لکه ابراهيم التيمي رحمه الله هغه چې كانوا يدعون الى الصلاه المكتوبه بالاذان والاقامه دوی ته دعوت ورکړې کېدو بانک بوویل شو بانک بوویل شي حي على الصلاه راځي منزله اقامت کې بوویل شو حي على الصلاه راځي منزله دوی بنراتلو منزله و دې کې دا مسله نه چې کور کې کوي کنه کوي منزل راغلی نه دی دوی دا خلک دي چې قیامت پر ورځ به دوی رب العالمین ته سجده نشي لګولای ځکه دوی نه راغلي ځکه امام سعید المسیب رحمه الله وی كانوا يسمعون حي على الصلاه ودا خلک دي چې دوی په دنیا کې د حي على الصلاه جمله اوریدا حي على الفلاح به اوریدا خو دوی به جواب نه ورکو راتلوي بنه وهم اصحاء سالمون او دا بخرو غرمټو کې سوزر به منه یو خو سره معذوري هغه جدا مسله به کور کې مونږ کولای شي او هغه کم اعذار دي چې هغه درس انسان په کور کې مونږ کولای شي دا ما د بلوغ المرام په درسونو کې تفصیلا بیان کړو چې چاته یادی نو یاد وي او مونږ یو څو عذر ذکر کړو چې کله انسان ته د عذر نه د کور کې مونږ کولای شي دا غینه له سره په کور کې مونږ نشي کولای او کعب الاحبار رحم الله وی اب قسم خورو وی په الله می قسمی چې د آیت د هغه خلکو مبارک نازل شوی دی الذين تخلفوا عن الجماعه کوم چې په جمعتون کې منځونه نه کوي چې صرف د یو آیت ویل شي دا کافی نه کافی ده کنه نور به کوم څه وي تاسو ویریږي دی روایت نه انسان ویری چې د قیامت پر دې سجده نشي لګولای به الله سبحانه وتعالى کوم چې سجده ولګا به جنت ته کوم چې دغه پاتې شو او نشي تل جنت خو یو حدیثونه به د رسول صلی الله علیه وسلم وو حدیث کی راځي په صحیحینو کې د حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کې رسول صلی الله علیه وسلم وی د دغه کې دی وی لقد هممت زما زړه کې ان امر بالصلاه فتقام چې امر کوم د منزل پر اقامت وشي ثم امر رجلا فيصلي بالناس نبیا یو کس ته امر کوم بخپل ځبانه ورمخ کې کوم او د خلکو ته د منځ پړاو کې د خلکو امامتي وکي خان رسول صلی الله علیه وسلم بسکه چې اقامت وشي او به بل کس ورمخ کې شي د رسول صلی الله علیه وسلم په ځبانه نو رسول صلی الله علیه وسلم بسکه بخپل وی رسول صلی الله علیه وسلم ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب او به ځان سره دي کسان سړي روان کوم چې د غوي سره لرګي دی لرګو ته وره چولې ځان سره لرګي راغسغي ته ووري الى قوم لا يشهدون الصلاه في الجماعه او باغ خلکو په سیلار شو کوم چې بکورونو کې منځونه کوي جمعه ته نه راځي نو سبا کوي فاحرق بيوتهم عليهم بالنار رسول الله زما د زړه کې چې د کورونو وسې زمو دی بګي وسې زما رسول صلی الله علیه وسلم ډېر مهربان انسان او هغه دومره سخت الفاظ ویني د معمولی خبره کې نه وي چې دا وړه خبره زه خیر به کور کې منځک رسول الله د کورونو ولې زمو وي په روایت کې رسول الله وی ما به سېزلې ویل د کورونه وګچته دي کورونو کې د زنانه او ماشومان نه نو دې کورونو ما سېزلې هغه خلکو ته من وایو کوم چې په کورونو کې لګي د زنانو په شمونځونه کې بغیر عذر او جمعه تر ښکار کېږي نه جمعه ته یو جیل ښکاریو الرجی د جمعات نه هغه ته موږ چې د حدیث سره ساتي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ارمان کړی چې ستاسو د کور وسیږي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ارمان کړی او څومره غټ اجر ته نه پاتې شو مشهور حدیث ته رسول الله صلوات الجماعه افضل من صلاه الفذ ب 27 درجه چې وسړی یوازې موږ کې وسړی په جمعات کې موږ کې د جمع د موږ د یوازې موږ 20 درجه وره 20 درجه څومره غټ اجر دی په صحیح مسلم کې دا حدیث ته یو لون سره پر رسول الله صلی الله علیه وسلم
ویا رسول الله ليس لي قائد يقودني الى المسجد. یا رسول الله ما سره څوک داسې نشته چې جمعه ته مې راولي زړون یم. نو رسول الله رخصت وغوښتو چې یا رسول الله زما دپاره که څه رخصت دي زه به کور کې لمونځ کوم. فرخص له رسول الله ته سیده ته به کور کې لمونځ کوه. فلما ولا کله چې سړی واپس روان شو دعا رسول الله متواضع کوي دی خورش وی هل تسمعوا النداء بالصلاه بانګ اوري هغه یا رسول الله بانګ خور فاجب بیا لازم راشي. او دغه شان عبد الله بن ام مکتوم رضی الله عنه دغه مبارک هم درځي چې هغه رسول الله بشراغه یا رسول الله ز اړون سړی م ضرير البصر اړون يم ګور دي وزرونو ته اړون يم شاسع الدار کور زما ډېر لري د جمعات نه. او دریم په مدینه کې د ساروي زناور دي او د خړونې دي نو په دې باندې ماته راوړې د ګرانې او خطر پکې هم ده. د درې غټې خبرې سلورم قائد نشته چې ما راولي جمعات ته څوک نشي چې ما د لاس نه ونیسي. یا رسول الله که رخصتي رسول الله هل تسمع النداء بانګ اوري وی نعم یا رسول الله بانګ خورم فاجب یا بلازم راځي فاني لا اجد لك رخصا بما تس رخصت نه معلوم په شریعت کې چې دې سړي ته رخصت نه ملوي چې دې په کور کې موزیک ما ته د کوم ځای رخصت ملو شي چې موږ دې زنانو په شان په کورونو کې ولاړ ځان لم جنماز خاص کړي او بس باغی باندې پرځي منځونه کول ته خیمه د پلانې بالکل نه کوي. په دې سوچ کې دې پروتي ته پلانې او الله نه پرې د مونږ کې مرز دی چې مونږ همیشه دې ته ګورو چې پلانې او الله نه سکی. او دې کې ته یو اهمه نقطه وایم زمونږ مشران اکثر بده کې خطا کیږي بری تربیت کې هغه دي سي لکه ما په سکول کې سبق وایم یا په یونیورسيټي کې جامعه کې کالج کې سبق وایم امتحانونو ورځي ریزلټ ملو شو کور ته راغلم چې کور ته راشم مشران ته پوښتنه کوي څومره نمبر دې راوړي دوی چې نمبر غو ما کمزوري راوړي دومره خني هغه نور لکانو څومره غستي ته د جواب کې چې نور لکانو کمزوري ولکه چا دومره زه بیا صحیح ده بیا څه ده بیا صحیح ده چې هغه کمزوري دي خو تم کمزوري بیا صحیح ده ته خې کنه ته گزاره کې کنه د تربيت غلط تستاسه کار دي نور سره تخپل بچی له تربيت ورکه بچي وای کې څوک بلکی کې څوک پاسکی کې څوک بيدینه کې څوک دیندارې ته به دیندارې ته به سبق په شوق سره ته به اوچتي نمبر راوړي دي تربيت وکړي. نو ټول عمر لمنګ دا خبرې کو د پلانینه خو خو کنه هغه خو بالکل نه کوي. زه خو بیا په کور کې سرکونډي اړم راړم په کور کې کومه د پلانینه خو زه خیمه په کور کې کومه دغه زموږ ټول عمر له خبره ده حالانکه دا غلطه خبره ده. په کور کې ستاسو د موز د ګناه کبیره ده ګناه کبیره دي دغه کولو کوي. ځکه عبد الله بن عباس رضی الله عنه بس یو کس راغی ته پوښتنه کوي سړی مبارک یصوم النهار ويقوم الليل د دې سړی مبارک ته پوښتنه کوي چې هغه روزانه روزي او ورځ په تهجد کوي مرز باقي کې صرف داده ولا يصلي في جماعه فرض موږ په کور کې جمعه ته ناراضي. عبد الله بن عباس وتوي ان مات على هذا کده په دې حال باندې ومرشو فهو في النار دی به جهنم ته شي. یو سړی روجیم نشي یو سړی تهجدم کوي خو صرف دغه د چې جمعه ته ناراضي منزل عبد الله بن عباس وي دی به جهنم ته شي. امام ترمذی رحم الله دا روایت راوړي درشن عبد الله بن عباس رضی الله عنه روایت چې رسول صلی الله علیه وسلم وی من سمع المنادي بالصلاه چا چې د مؤذن بانګ واورېدو او د سره سوزر نه وو د موز نه قبلي دا الفاظ رسول سم د سخ وعید د پاره ویلي چې د موز نه قبلي صحابو ته پوښتنه رسول الله عذر څه دی وی عذر چې بیماری او یره دشمن یره یا بیماری دي چې بیماری چې خو زیاده نشي سړی نه د خیر دی کور کې منځو کې هغه بیماریانو خبره زنه کوم چې زمونږ دادي په سر می بوج دی وي څه دی په سر می بوج دی سر د بوج نه ختميږي زمونږ هلکه راځي کنه منځله بس نن سیر بس دا مرزونه وزر نه مرز چې صحیح مرزي دا وزر دی چې انسان
ته پته ولګي چې او زه دې کې پاسېدی نشم کېناستی نشم وتی نشم خیر دی که دې کور کې مونځ کوي. امام حاکم رحمه الله دا روایت راوړی د عبدالله بن عباس او دې د غوږ کې دی رسول صلی الله علیه وسلم وی ثلاثه لعنهم الله، درې قسمه خلک دي چې الله په لعنت ویلی. ګوره الله په لعنت ویلی نو په هغې کې یو ذکر کړی دی چې یو سړی منځه ته مخکې کېږي یا د یو قوم مشر کېږي او د هغوی بدي شي، د دې قوم دی سړی بدي شي او دی بیا مخکې کېږي. او دویم وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، او یو هغه زنانه چې شپه به تیره شي او د خاوند دې ته به غوسه کړي او د دې نه خفه، نو دې ښځه باندې به الله لعنت ویلی. او دریم دې ته غوږ کېدی ورجل سمع حي على الصلاة حي على الفلاح، او یو هغه سړی دی چې حي على الصلاة او حي على الفلاح واورېد خو بیا منزل رانغی. دا روایت امام حاکم امام بیهقی راوړی، امام ابن ابي شیبه رحمه الله هم راوړی. څومره عجیبه روایت دی، څومره ناشنا روایت دی چې په دغه سړي باندې د الله لعنت دی کوم سړی چې به کور کې مونځ کوي بغیر عذره. بیا هم وړه خبره ده که نه، خیر دی مونځ خو کوي که نه، وړې خبرې پکې نشتې. بغیر عذر نه کور کې مونځ کول دا ستا دپاره د الله د لعنت سبب ګرځي. ګورې ځکه علي بن ابي طالب رضی الله عنه وی چې څوک د جومات ګاونډي د مونځ نه کېږي مګر په جومات کې، نو هغو ته د جومات ګاونډي څوک یعنې څومره فاصله کې انسان د جومات ګاونډي وي، څومره فاصله کې چې دا بانګ رسي، چې دا بانګ رسي او ته اورې ته د جومات ګاونډي، ته لازم دی جومات ته راځي چې کله ستا عذر نه وي. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وی په صحیح بخاري کې دغه قول نقل لس عجیبه قول من سره ان يلقى الله غدا مسلما، د چا چې دا خوښي چې د قیامت په ورځ الله سره په داسې حال کې مخامخ شي چې دی مسلماني. او دا مونږ کې څوک نه غواړي، مونږ کې هر سړی دا غواړي چې مونږ د دنیا نه په ایمان سره لاړ شو، او مونږ کې هر سړی دا غواړي چې مونږ الله ته داسې مخامخ یو داسې مخامخ شو چې مونږ په دې دین کې څه کوتاهي کمې زیاتې نه یې کړې. نو بیا هغه طریقه ښیي، نو طریقه دا ده فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن. نو بیا داسې کار وکړي چې د دې پنځو منځونو حفاظت وکړي او په هغه ځای کې وکړي کوم ځینې چې بانګ ویلی کېږي. فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، الله سبحانه وتعالی ستاسو پیغمبر ته د لارې ښولي د هدایت ته، او د هدایت یوه لار دا ده. بیا وایي که چېرته تاسو په کورونو کې مونځ کوئ لکه څنګه چې پلانې کوي کما یصلي هذا، لکه پلانې چې کور کې مونځ نه کوي بغیر، لکه پلانې په کور کې چې مونځونه کوي بغیر عذره لترکتم سنت نبیکم صلی الله علیه وسلم، نو تاسو بیا لار پرېښوده د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم. او کله چې تاسو لار پرېښوده د خپل پیغمبر نو تاسو به ګمراه کېږئ. بیا وی او دې خبرې ته غوږ کېږدئ وی زمونږ په وخت کې به ما يتخلف عنها الا منافق، وی زمونږ په وخت کې چې به د جومات ته څوک نه راتو نو په هغو کې به هغه کې به دوه کې یوه وه، یا خو به منافق معلوم النفاق چې هغه منافقت په ټولو خلکو ته واضح و چې را به دغه خلکو منافق ته پرېږدوی، او مریض یا به بیمارو. درېیمه خبره ګوره د هغو سره نه چلېده، یا به دې سخت بیمارو چې هغه به راوتی نه شو، یا به منافق. بیا د دې مرض خبره کوي وایي زموږ په وخت کې به یو سړی منزل را روانو دوو کسانو باندې به یې لاسونه ایښودي وو، ښی لاس به یو ایښودی ګس به بل ایښودی او جومات ته به را روان و. مطلب دا شو چې هغه کومه بیماري چې وه هغه هم وړه بیماري نه وه چې څوک به بهر ته نه شو راوتی، چې به دوو کسانو باندې لاس کېږدي او راوتی شي نو هغه به راوتو. در عبدالله بن مسعود رضی الله عنه خبره. الربيع الثوري الكوفي رحمه الله هغه باندې پالج مرض راغلی و، ډېر یو زاهد او عابد انسان، نو هغه باندې پالج مرض راغلی و. دا مشهور تابعي دی، دا یو طرف بالکل کار پرېښوده، نو هغه به جومات ته راوتو په دوو کسانو به یې لاس ایښودی او هغو به له اوږه ورکړې وه.
د هغو په اوږو باندې به یې لاسونه اچولو. نو چا ورته یو ورځ ووایي چې یا ابا محمد، ابو محمد وایي ستا دپاره خو رخصت شته چې ته په کور کې لمونځ وکړې، ځکه ته معذور یې، فالج والی، یو طرف ته بالکل کار نه کوي. نو هغه به ورته وایي هو کما تقولون، دا خبره ستاسو صحیح ده چې زما عذر شته. نو بیا کور کې کښېنولې نه، وایي د مؤذن د حي علی الصلاة حي الفلاح چې واورم نو کور کې بیا کښېناستی نه شم، ځکه چې زه یم مؤذن بانګ وایي زه په کور کې ناست یم، مؤذن وایي راشي. نو بیا وایي که تاسو کې طاقت یې او د مؤذن د جواب د مؤذن د بانګ جواب ورکولی شي نو راشي، اگر که په خپاړو باندې راځئ. یو سړی په خپاړو په سلوري رواني، په سلوري، نو دی به هم جومات ته راځي. وایي زه دې جملې چې دی مجبوره کړی یم او یو منګه یو حي علی الصلاة حي علی الفلاح، نه تلاوت پکې هم واورو د مانځه هغه او دغه شیان په کټ کې پراته یو. انسان کې چې کله ایمان ختم شي، ایمان ختم شي کنه زړه تلاوت اوري او بانګ اوري او بیا هم دی په کمبل کې پروت وي راپاسینه. کومه درجه د ایمان کې ما دې تیر شوي درس کې دا خبره وکړه چې موږ ته خو څه بل اعمال نور اعمال هم نه دي پاتې شوي او دغه یو مونځ راته پاتې شوی دی، د هغې هم دغه حل دی. نور موږ کومه توره والې ده، موږ څه چل کړی، کم زموږ دي چې کارنامې دي چې تاریخ به یادې ساتي. بلکې زه خو یم چې تاریخ چېرته موږ یاد ونه ساتي نو ښه به وي. تاریخ به څه لیکي چې په 1430 هجري کې داسې خلک څه تاریخ به زموږ باره کې لیکلی کي. په 2019 میلادي کال کې چې دی داسې مسلمانان تیر شوي څه تاریخ به ستا په باره کې لیکلی کي. ته ووایه ځه تا کومه کارنامه کړې چې ویلي کي تاریخ. نو یو دغه مونځ راته پاتې شوی دی، هغې هم دغه حل دی چې هغه موږ په جومات کې نشو کولی 10 منټو لو که چېرته راشو امام چېرته یو 2 منټه مونځ وګد کړو نو بیا هغه ځان له یو جا ښه ده، ټولو بنګ بنګ کوي د جومات د دروازې سره به ولاړ لکه مونځ 2 منټه وګد کړو، نن سبا نه دې جومات ته نه راځو بل ته به ځو. دغه 2 منټه چې صرف تلاوت موږ زیات واورو، 2 منټه موږ ذکر او اذکار ډېر وکړو، 2 منټه سجده اوږده شوه، 2 منټه چې د رکوع به اوږده شي، هغې دا اثر وکړو چې دی جومات بدلی ځي بل ځای ته. دا څنګه انسان دی او څه قسمه دی به څه تمه ساتي د الله سبحانه وتعالی چې د سړي د منځه دا حال. دې قصې ته غوږ کړي دې واقعې ته حاتم الاصم ابو عبدالرحمن البلخي رحمه الله، دا یو زاهد انسان تیر شوی، زاهد او ډېر حکیم انسان او د حکمت خبرې به یې کولې، تر دې چې دته ویل کېږي چې د دې امت لقمان حکیم دی. د دې امت لقمان حکیم هغه دا سړی دی. هغه وایي چې زه یو پیر مصروفه شومه، سکر راته راپېښ شو، یو پیر ما نه د جمعې لمونځ پاتې شوی. دا به هغه دا واقعه بیانوي، زه چې تاریخ د دې خلکو باره کې لیکل غواړي، و یو پیر ما نه د جمعې لمونځ پاتې شوی. بیا په ما پسې ابو اسحاق البخاري رحمه الله هغه راغی نو ما ته لاسنیوه وکړه لمانځه نه بعد. الله اکبر. وی هغه ما پسې راغی ورې وټکه، وایي زه پسې راووتم، وی بیټه کې کېناست، وایي ما چې خدمت وي چې خدمت او دغې راغلی چې تا ته لاسنیوه وکړه، نن جومات کې نه. نو بیا هغه دا خبر وکړو که چېرته زما بچی مړ وی نو د 10,000 نه زیات کسان به راغلي زما لاسنیوي له. خو بیا دا خبر وکړه لأن مصیبت الدین عند الناس اهون من مصیبت الدنیا. د خلکو په نس د عوامو په نس د دینی مصیبت دومره غټ نه دی لکه څومره چې دنیوي مصیبت غټي. بچی مړ کېده خو دنیوي مصیبت ته څه دومره غټه خبره هم نه ده. دکان خراب شو، پټې ځمکه د نه لاړه، ګاډی تباه شو، ګاډی وجنګېده، څه دومره غټه خبره نه. مصیبت هغه مصیبت ته چې انسان ته به دین کې ورسي. نو هغه ماته لاسنیوه وکړه او دا خبره ساتي. سلفو به دا خبره کوله، وایي چې د چا نه هم د جمعې لمونځ پاتې کېږي نو ګناهونه به یې کړي. چې کله هم تا نه د جمعې لمونځ پاتې شو نو بس ځان سره بیا لږ کښېنه او لږ سوچ وکړه د خپل احوال کې نږدې وخت کې ته کومه ګناه کړې ده. ګناهونه خو موږ ډېر زیات کړو خو چې په دغه ورځ به یې ډېره غټه کړې. نو موږ به لا کښېنو حساب به کوو چې موږ کله ګناه کړې ده، خو صرف دغه حساب وکړو چې کومه دې ډېره غټه ګناه کړې ده. عبدالله بن عمر رضی الله عنهما وی یو ورځ زما پلار عمر بن خطاب رضی لاړ دغه یو باغ و هغه باغ طرف ته، واپس چې راتلو لاره اوږده وه نو د مازدیګر لمونځ تېر شوی و.
جمعه ته چرغ مازیګر مونږ شو چې جمعه ته رانو ته خلک واپس پوتو دي مونږ او ته مونږ هم کړی وإنا لله وإنا إليه راجعون. فاتتني صلاة العصر في الجماعة زمانه وي د مازیګر مونږ پاتې شو د جمع سره د تاسو ټول غوا کوم چې کوم باغ ته چې تلو مدد الله درزه پر ما صدقه کړي په دې باغ زه کوم جنن دغه د لاسه د جمع لوانځنه پاتې شو او باغ ټول ورکو هغه ونی هغه چې سنې متونه هغه ټول د الله سبحانه تعالی په نوم باندې صدقه کړو. نو د جمع سره مونږ کوي د جمع سره مونږ کوي او خاص کر د مسخوتن مونږ او د سحر مونږ. حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم ان اثقل صلاه على المنافقين په منافقانو باندې درون مونږ چې هغه صلاه العشاء او صلاه الفجر مسخوتن د مونږ منافق سره ډېر درونی او سحر د مونږ ډېر درونی. دغه دوانه د دمی وخت دی انسان ستړی شوی د کار نه راشي ماخام نبی د مسخوتن دی منځ ته ډېر نه لګي او سحر ټیم کې او جمعتونه به خالی پراته. ها په جمی کې جمعات کې به ګڼ ډېرې ځکه چې د جمی مسلمانان ډېری الته چې څنګه موږ ختم شي ډیوټي ټیم دی جمعتونه خالی او څه سبب کې ته ملوي سحر منځ کې او د مازیګر په منځ کې او د ماسپخین په منځ کې چې دوی به مزدوري کې د مزدوري نه پټیږي نو سم غنوي په جمعتونو کې چې په کور کې به جمعات خالی پروتي. دا زموږ حال. رسول صلی الله علیه وسلم ولو يعلمون ما فيهما من الاجر لاتوهما ولو حبوا. کچې د دې منافقانو ته د اجر پته کم چې په دې منځونو کې خاص کر نو دوی برغلې اگر که په خپاړو راتلو د خپې برخ کو دي په ځم په منځله برغلي او په دې کې به یو واقع وورمو دغه نه بعد بل خبره بیا کو. عبد الله بن عمرو القواريري رحمه الله دا امام بخاري او د امام مسلم رحمهم الله استاد دی او چې دغه استاد دی د بسوکی امام عبد الله ابن عمر القواريري هغه وی مانه چرته د جمی موږ نه پاتې شه خو یو ورځ دې چلو شي یو شپه ما به مېلمانه راغلي دغه مېلمنو سره مصروف شو د مسعودن د مونږ رانه د جمی سره پاتې شو. هغه مسعودن د منځ ټیم خو لوګد د مونږ خو ناس دغه ته چې ټیم وګد دی خو زموږ په شان نه کنه او به جمی ته کتو ویږي چې کله جمعه تر وته د بصری دی جمعهونه کې ټولو کې وګرځیدم اولنی ته ورلم خلکو مونږ کړه دریم ته وګرځیدم داسې وغوي ها او مونږ چې راشو چې دې شوینه چې یو کس د جمعه نه وروته بیا واپس شو خوشاله شي جزا زخر وتم نن وروتم یو خلک وروته واپس جیجو هغه ما د بصری ټول جمعهونه وکړو نو ټول بند شي نو کور تر علمه نغه حدیث زما په ذهن کې و چې د جمی موږ د ریواجی موږ نه 20 درجه غوړه د ما مسخوتن موږ 20 پیری وکړو 20 پیری ما د مسخوتن موږ کې سمرو بیا ود شو موي فرأيت في المنام ما بخوب کې بیا ما یو خوب ولیدو كأني مع قوم على خيل زده یو قوم سره روانم چې لغوي سره اسونه دي او زما سره استه او مقابله کو دی او بس او زه دې زور لګوم چې زما د اس خطي زمن دوی خو باغو بس رسیدې نشه فالتفت الي احدهم نو باغو کې غيو د مخ راوګرځو ماته وی ځان مستړی کو ما د خپل استړی کو ته مونږ ته نشه رسیدې ایموتي جولي ویلی ان دي دغه کې لأن صلينا العشاء في جماعه ځکه چې موږ د مسعود موږ په جمعات کې کړو او ته یوازې کړې زم چې دې د خلکو نشاته پاتې شونه چې موت به ګوره وکم ځکیو چې امام بخاری رحم الله استاد او صرف یو پیر دغه موږ لټ شوی د غم د میلمنو د لاسه وخت وته هم نه دی خو د جمی موږ پاتې شوی هغه ما غریب ویش پیری وکړو بیا هم نشي رسیدغه قوم ته نو موت به څنګه رسولته مونږ وګورئ په کم ځکیو د مقابله به زمونږ څنګه روانه نو دا ولنی مسله شو پر درس کې چې د مانزه مونږ به کې نه به کم ځکه به کې په جمعات کې به کې مونږ د سړي لپاره په جمع کې الا دا کې سړی معذوري نه خیر دی که کور کې کوي دا غینه بعد بیا مسله ده د دې چې سړی مونږ به وخت کوي
الله سبحانه وتعالی دې منځونه له ټیمونه مقرر کړي او تاسو ته معلوم دي کنه وختونه مقرر شوي دي شریعت طرف نه کنه دي مقرر دي بغیر د دلایلونه او بغیر د وګدو خبرونه چې د شریعت د وختونه مقرر کړي خو د سره لپاره مقرر کړي کنه هغه د دې لپاره مقرر کړي دي چې اے مسلمانه د دې وخت نه به نه مخکې کې او نه به د دې وخت نه ورستو کې نو ځکه الله په قرآن کې وایي ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله یقینا د مسجد د مسلمانانو باندې لازم دی په خپل وخت کې لازم دی الا چې شریعت یو سړي له اجازه ورکړي اجدا مسله د کوم سړي په سفر دی دوه منځونه وځي کولای شي سړي بیمار دی نور هغه احوال چې بغي کې دوه منځونه انسان وځي کولای شي دا غي انسان مسله جدا مسله خو موږ دا سړي خبره کوو چې هغه سره عذر نه شریعت ول اجازه نه ورکړي او د موز د خپل ټیم نه لیټ کوي دا خبره یاد ساتي دا فائدہ اهمه فائدہ ده چې کم سړی قصدن عمدن منځونه لیټ کوي د دې سړي د منځ د پر قضا نشتی کدی 1,00,000 پیری د موز رو ګرځي خدای الله نه قبلې 1,00,000 پیری او کله دین زیات وي دین زیاتو مثال دي سواله چې خبر واضح شي یو سړی دی هغه سحر ځانته او د ډیر زیات ولید بالله هغه ځانته موبایل د ډیوټي په ټیم کوي لکه و بجې ډیوټي لذي و بجې دغه موبایل هغه ته کړنګي غړې په و بجې په ټیم کړي سحر مونږ په 15 یا په سدورنی باندې کی د دې سړي د مونږ نه کی کده ټول عمر لريږي د مونږ کی د مونږ نه راګرځي واپس د محققین علماء فتوا د قران او حدیث پرانا کی دي چې په باز خلک وي چې دا څنګه نو اخو د مونږ راو ګرځاو جواب وره د څنګه جواب داري د سحر مونږ په سلورنی بجې د سړی را پاسه په درینی مې کو ویزه مزدوري لازم د مونږ کی ها نکی ټول وی نکی عجیب خبره ده چې د وخت نه مخکې کې نکی او چې د وخت نه ورسته کې بیا کی چې د وخت نه ورسته کې دره ولي کی د وخت نه چې مخکې کو د بل ټول اتفاق ته چې نکی کنه نه چې د وخت نه ورسته کو قصدن عمدن د دره ولي کی د محققین علماء فتوا ده لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله امام ابن القیم رحمه الله امام ابن حزم رحمه الله په خپل کتاب المحلا کې وی چې قصدن عمدن موز پرېخو تر دې چې دغه وخت لړ ختم شو نه دې چرته د موز نشي را واپس کولای نه راګرځولای شي نو دې سکی توبې دې ډېر وباسي نفلي منځونه دې ډېر کوي او الله سبحانه وتعالى دې جاړي چې الله ته د ګناه وبخي او کوم سړی چې همیشه دا کار کوي همیشه منځونه لیټ کوي د خپل وخت نه د منځ چې کوم وخت ختم شي نو لکه د چې سره منځونه کړي نه دي او څوک چې سره منځونه کې نه غسي حسابيږي هغه کفر کې واقع دی دا سره کافر حسابي نو دغه وړه مسله نه ده چې خیر دی و بجې به وکړو ادي مبارک امام ابن رجب رحمه الله په خپل کتاب فتح الباری کې وی رسول صلی الله علیه وسلم چې دا امر کړی چې دې مونږ راوګرځي قضا دی وکي انما هو المعذور دا انسان دی چې معذور دی یو سړی دی خزان ته ټیمپی شه خو دې چې زب سحر بانګ په دې ټیموي زبر پاسمه انسان دی خوب په غالب شو یا بیمارو بل څه مسله وتراله لکه رسول الله چې jihad لپاره وته او بلاد رنته موږ بسار را پاسه چې را پاسه نور راختلو نو امام ابن رجب رحمه الله وی دا قزاره ګرځول د خو د خلکو د پاره دی نو چې هغه وسرته یوځي کې کم چې قصدن هم د لټ کینو دغه ظلم دی د دموز دیم واپس را ګرځيږي د چې معذور دی او د دموز دیم واپس را ګرځيږي د چې قصدن هم دن پروت ولې د را ګرځي نغوي چې د موز نه را ګرځيږي وي په دې کې د قران او حديث نس نشته قران او حديث نه به دلیل نشته چې دې سړي د قضا صحیح ده او بل دا امام ابن رجب رحمه الله وی عقلم دا وی او د صحیح خبر چې عقلم دا وی عقلم دا وی چې وخت نه مخکې مونږ کو نه کی نه چې وخت نه بعد قصدن هم دنو کو د دې ولي کی د دې هم نه کی دغه فتوا د شیخ الامام ابن باز رحمه الله د سعودي عرب مشهور عالم او مفتي هغه دغه فتوا د شان امام ابن عثيمين رحمه الله
امام البانی رحم الله دغه کتاب د سلسله ضعیفه هغه کې دغه خبره کړي چې دغه منځونه امام البانی رحم الله دا کوم چې قصدن عمدن خلک لیټ کوي وېس مجال نشته چې دا واپس راوګرځي بدغه سره به توبه او استغفار ډیر کوي الله ته بجاړي چې الله تعالی ګناه وبخي منځ د خپل وخت نه لیټ کول د دې یو څو نقصانات د پتاادی کی ذکر کوم کم سړی چې منځ لیټ کوي د خپل وخت نه شیطان په د پوری خاندي او د په غوګونو کې شیطان میچایزي کوي لکه د سحر د منځو مبارک راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کم سړی پروتي د سحر د منځنه ودی ذاک رجل مال الشیطان فی اذنی دا انسان دی چې شیطان د غوګونو کې میچایزي کړي دویم نقصان رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کوي وې د الله ملائک دي په دې زمکه کې دلته دي هغه کله بدليږي د سحر په منځ کې بدليږي او بلکې منځ کې ماجیګر په منځ کې د دوه منځونو کې دوی بدليږي را بدليږي نو ستاسو ماجیګر په منځ کې ولاړی ملائک ته سره شتي دا ملائک په دې منځ کې بدليږي نور برایش نو د شته چې کله بروخیږي د نور له دغه ډیوټي شروع شو بیا د کم چې راغلي د ډیوټي لګیدل دوی به سهار منځ کې بیا برخیږي نو چې کله دوی بروخیږي الله به دې تپوس کې الله ته پته ده تپوس به دې دا کوي زمو بندگان څنګه زمو بندگان هغه ته یا الله اتیناهم وهم یصلون مونږ چې به تیرو په منځو په سجده کې پراته وترکناهم وهم یصلون مونږ چې تراتلو په سجده کې پراته الله یوبخي او دا بل الله وتوي زماغه بندگان څنګه یا الله وی جلاړو هم نو او جراتلو هم نو یا جلاړو وو جراتلو نو یا جلاړو وو یا جلاړو نو جراتلو وو نتسغواړي چې ملائک ستاسو مبارک الله سبحانه وتعالى تسوي د به استغفر خوخره دریم نقصان په صحیح بخاری کې د حدیث ته باندې موږ یو درسوم کړی دی وګت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زره دوه ملائکه سره لاړم په قسم خلکو باندې رسول سم تیر کړی دا خوب ما بیان کړی تفصیلی نو یو هغه انسان دی چې هغه پروت دی او دا بل کس لګیا دی د دې سر لکانه راچې نه د سر ټوکړي ټوکړي یو چکنیش بیا روغ شي نو بیا ول د کانه راچې نو بیا غشن شي نو بیا روغ د سلسله روانه نبی رسول سم ته پوښتنه کوي دا سړی څوک ته وي دا هغه انسان دی ينام عن الصلاه المكتوبه چې د فرض منځنه ودی په خپل مرزي رپسې منځونه کوي فرض منځ په خپل وخت باندې دغه وختونه مخکې کړي ورسته کړي سلورم نقصان دا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څوک په تیرو کې منځل زی لکه مسعود په تیار کې سړی روان دي په خپل وخت منځ سحر منځل روان دي رسول الله الله سبحانه وتعالى بدوی لا د قیامت پرځ کامل او پوره رڼا ورکړي چې دوی به پولیس سرات بني ووري او کوم سړی چې نماز د وخت نه لټکي هغه کامل رڼا وته نه ملوي پنځم نقصان ووره الله سبحانه وتعالى دیدن ک غواړي د منځونو بخپل وخت کې جرير ابن عبد الله البجلي رضی الله عنه روایت ته رسول سموي چې تاسو به خپل رب نه او خوازه بیني لکه څنګه چې تاسو پومې نه سوال سمې رسومي څومره صفاح کاری دا چې تاسو خپل رب نه بیا ته رسول سموي نو دوه منځونو ډېری حفاظت کوي سحر د مازیګر ده که تاسو د دیدن غواړي د دین عامه د فائدې وروته چې د منځونو په خپل وخت باندې کوي که تاسو د الله سبحانه وتعالى دیدن غواړي شپږم نقصان الله سبحانه وتعالى بالقرآن كوي فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الله د پیغمبرانو تذکرہ کړی وي د دوی نه بعد به دي خلک رالو جوړونه د منځونه زایش په شهوات او بسروانو دوی به یو کندي دولی غیا امام ابن کثیر رحم الله وی د عبد الله بن مسعود د قول راوړی دی چې دا غیا د په جهنم کې خاص یو وادي ده ډیر جوړه او ډیر بدبودار خوراک ته ملوي او قسم سخت عذابونه دي دې ته بدغه خلک زی کم چې د منځونه ځای کوي او د منځونه ځای کولو یو طریقه ده چې خپل وختونه نه واړي الله وبذكر بالقران کې فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون عبد الله بن عباس ساهون مطلب دی چې یا خو بالکل پریدي او یې کوي خو خپل وخت کې نه کوي د دې لپاره په جهنم کې او خاص کنده ده اتم نقصان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې یو سړی د شپې پروت دی شیطان د په سر باندې غوټي ورکی
غوټي ورکی 3 غوټي او هر غوټي سره شیطان دغه خبره کوي چې ودشه وګدش پده نو کله چې ډیره پاسي الله یاد کینو یو غوټه کولاو شي به چې د ودسو کینو غدریم کولاو شي چې دریم چې کله د مونږ کینو غدریم غوټم کولاو شي رسول سمو دغه ورځ بیا سم خوګو ورځي د زړه بیا په ورځ خوشاله ده نفس خوشاله او کدي سی ونه کی نو د نفس لري دا به تنګي به دغه ورځ او سست به نو دای نقصان دی چې کم سړی په خپل وخت منځونه نه کوي نو د په جون کې خوشاليانی نه او د زړه چیرې تنګي او د تجربه خبره چې کلم د سړی موز لګ لیډ شي نه باغ ورځ د یعنی د طبيعت خرابي او خون نه بده جون کې نو د دویمه مسله شو هغه ده چې موز د وخت نه لیډ کول د حرام او ناروا کار دی الا د چې سړی سره وزري او دا ګور هیڅ وزر نه مزدوري ده مزدوري د عذر شریعت سره ذکر کړي نه کته دا و چې گاډي وختي راځي یا گاډي لیټ راځي یا د کمپنی ډیوټي وختي لګي یا نه وخت لګي د قصې بنه کې معذور موږ خلک کوي چې شریعت ولا عذر ور کړي دریو مسله هغه خلک چې غوي د منځونه کوي خو نیمګړي منځونه کوي بعض خلک د سړي چې منځونه کوي ځان ستړي کوي خو د منځونه نیمګړي منځونه کوي او نیمګړي منځونه دي ته وي چې ټونګي ولګي نه بګي رکوع او نه بګي سجده رکوع لته نه بیا پاسې دلې بیا ولاړ نه سجده لته بیا سجده لته نه بیا پاسې بیا سره وجد کړي نه بیا تلې زمنګ د خلکو عام مرض او عام بیماری هغه دغه ده د ټونګي وای او په یو سکند کې بده یو سور رکعاتونه وځي زور به جوړ کړی وي زه 10 رکعات تراویح منګه کوو لازم به کوو خو که زه 10 رکعات وک د 10 رکعات تراویح په لس منټه کې کوي نو ته به حیران شي بس به کې مقابله کوي چې څوک به وختي کې څوک به مخ کې کوي موږ لیدلی دلته نو د بس به کې زه ته حیران شمه 2 رکعات د سنت او بیا د مسوتن د سنت او بیا 3 رکعات ویتر تاو به کې دا ذکر او اسکار پورا کړی نه غلي ارسنه وته یو بګتلې می کوړه به چلته کین نه بیا خبره شروع کیږي د عرب خلک سنت نه کوي تا چې کوم ګړو چې دغه مبارک دي څه خیال جده بل قبول کړي او کنه قبول کړي ملک صاحب مخ کیږي مونږ دا مرز چې نور خلک لټو چې دوی سالات کې ځان ته نه ګوري دا قسمه منځونه چې بغي کې اطمینان نه د غیر کو سجده پورنی دا منځونه الله سبحانه وتعالى نه قبلې دي د غوږ کولاو کوي الله په قران کې فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون د دې خلکو لپاره تبعید چې د منځنه غافل دي ساهون بعض مفسرین دا وی دا خلک دي چې په منځ کې سي ټونګي وي او نه رکوع پوره کوي او نه سجده پوره کوي په صحیحینو کې دا حدیث د ابو هريره رضی الله عنه چې یو کس جمعه ترانه وته ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في رسول په جمعه کې ناس فصلى الرجل سړي منځکو بیا راغی رسول باندې سلام واچو رسول د سلام جواب ورکو به ته ارجع فصلي فانك لم تصلي لار شه منځکو ته د سره منځ کړي نه دی خبره ته کې ته د سره منځ کړي نه دی دا منځونه الله نه قبلې ګوره فکم منځکې چې بکم منځ کې چې خشوع نه پکم منځ کې چې عاجزی نه پکم منځ کې چې تعلق د رب العالمین سره نه هغه منځونه الله نه قبلې او خشوع ویسته خشوع دي ته وي علماء تعریف دي چې اقبال المسلم على الصلاه بقلبه چې سره په منځ کې ولاړی او منځ د توجه په زړه سره ولاړی صرف په بدن سره ودرېد نه او د الله عظمت په زړه کې ومتدبرا في معاني آيات القرآن د قرآن کې سوچ کوي ومتفكرا في جميع الاقوال والافعال او د منځ چې څومره کارونه دي او څومره ویناګانې په هغه کې سوچ کوي مع المحافظه على شروط الصلاه واركانها وسننها او چې د منځ د ارکان او د واجبات او د سنتو خیال وساتي دي ته خشوع وي نو دې سړي مونږ کو راغی رسول الله سلام واچو رسول الله لار شته مونږ نه کړه غلړ به مونږ کو بیا راغی رسول الله لار شته مونږ نه کړه په دریم پر بیا راغی رسول الله بیا وی هغه ته رسول الله قسم می دی باغ الله باندې چې تیرا لګله د دین خموز مال نه راشي ترته وخایا
رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې تمانځ ته ودرېږي قبلې ته مخکې دا طریقه د ټولو خو بیا د رسول الله ثم اركع حتى تطمئن راكعا بیا رکوع وکي تر دې چې خم مطمئن شي حتى تطمئن راكعا خم مطمئن شي ایو دا نن سبا د رکوعګانی دي شي معمولی تبه چې ملاکی ګورې شي چلې معمولی به د شراکت شي یو دا رکوع ده دا رسول الله ذکر کړی بیا د رسول الله ثم ارفع حتى تعتدل قائما بیا بسر اوچت کی تر دې چې تخبر بر ودري بیا دا غیره به ثم اسجد حتى تطمئن ساجده سجدي لارشه خم مطمئنه سجده بولای او زمنګ دا چې د امام کپړې چې دي وړقي کس لاړ دې په کې مورسي زه یو کسر ولاړم چې د پاکستان نه بنه راغله په دې سعودي عرب کې یو د الله د نعمت چې زموږ د منځونه به برابر شو دلته چې اوس د کم خلک مسافر دي او ډیر وخت وجله منځونه کړو د کلیغه منځونه ته صحیح نه ښکاري دلته د صحیح منځونه زړه دي نه غریب چې نه راغله کلی نه ما سره خوا کې ولاړ په منځ کې نه امام سمع الله لمن حمده ډیر پاسه دی بیا دي ورته کوک شي دي شي د خوځیده پاکستان د اوس بیا د امام په پروتي په سجده هغه په دې منځ کې به خیال کړی چې نه امام خلا ولا لته نه نبی هغه خپل غاسکار وي رکوع به چې کوم اسکار کنه غي ربنا ولك الحمد كثيرا طيب دلته سوق وي نه په دې اسی به داغه د سر د ټوکې یا د کپڑے به دي شو د سیلې بوله کول دي هغه ته به کوي چې سړی کې سره بیا به دي شي د شي وړقې دوه مال به دې منځ کې اوس ما چې دې مټ نه جوړم چې لکه ودرېږي صبر چې زی خو سپیکر کې आवाज راځي کنه نه چې به امام وي علي چې وي بس دې هغه مخ کې تلو یاره ما په دې غریب نن سبا سخت تیر شو اته ګوره کې به دې جمعه تر شي چې دا ولاړو او یاره کني نه درې سلو پیری دا غریب دي کوک شه چې دې رکوع ورزي زما سره خوا کې ولاړ اخو چې امام د خلین وروت بده د امام نه مخ کې تلو چې د امام لا نه وتلې ته مخ کې ورغه سجده به چې څنګه موږ ختم شو درسي یو د مو پیړې مخ راوځو لاړ ووت به بهر وي موږ نه کوو مخ خلک وي موږ نه کوو کنه دا موږ الله سبحانه وتعالى نه قبله نو رسول الله دغه صحابي ته سوي بیا به سجده ولګي چې خم مطمئنه سجده بیا به خم مطمئن کینی وافعل ذلك في صلاتك كلها او دا طریقه په ټول منځ کې خپل کې رسول الله متوي دی حدیث هغه کې امام احمد بن حنبل رحم الله راوړی د ابو مسعود البدري رضی الله عنه روایت ده وی رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تجزئ صلاه لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود دا هغه سړي موږ نه کی چې هغه په دې منځ کې سجده او رکوع برابر نه لګي سجده او رکوع برابر نه کوي سجده کې صرف لته نه بیره پاسې رکوع چې ملا صحیح نه کته کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه برابرې درشن رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي او دا حدیث چې امام احمد بن حنبل رحم الله امام ابو داود الطیالسی او نور علماء ذکر کړي ابو سعید خدری رضی الله روایت ته رسول صلی الله علیه وسلم اشد الناس سرقه الذي يسرق من صلاته وغټ غل په خلکو کې هغه دی چې منځنه غلا کوي صحابه کرام اړین شو یا رسول الله كيف يسرق من صلاه يا رسول الله سړی د منځنه غلا کوي منځ کې بس غلا وکي رسول الله لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا القراءه فيها غلا انسان د منځنه چې غلا کوي چې د منځ رکوع نه برابرې سجده پوره نه کوي او قرات صحیح نه کوي د غلا د سنه کوي منځنه کوي بل حدیث تورما امام احمد بن حنبل رحم الله راوړی څومره جبر روایت ابو هريره رضی الله عنه ما د رسول الله نوریدلی لا ينظر الله الى رجل الله غسړی ته نګوري لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده چې څوک خپل منځ کې سجده او رکوع برابر نه لګي الله به ته نګوري ولا خبره کنه موږ خو کنه نه غټه خبره الله به ته نګوري د دې بل غټه خبره شته ذکر حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم وی په صحیح مسلم کې د حدیث شتي وی تلک صلاه المنافق د منافق سړي موږ دغی یجلس يرقب الشمس ناس بي او ګوري به د نور ته
چې کله د نور په ډوبېدو شي قام فنقر 4 نو پاسې څلور ټونګې به ووایي. دا د چا مونځ دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا د منافق انسان مونځ دی. انتظار به کوي چې کله ته پته چې اوس مونځ ټیم ختمېدو ولی بس پاسې څلور ټونګې به کړپ 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 بس مونځ ختم شو. دا مونځونه الله سبحانه وتعالی نه قبلوي. ځکه رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر مونځ ختم کو بیا کېناستو په خپل جومات کې نو فدخل رجل یو کس راغی مونځ یې وکړو او دا روایت امام طبراني رحمه الله راوړی. مونځ چې وکړو نو د رکوع سجدې چې لګولې نو ټونګې داسې وایلې زر زر مونځ یې کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو ته ترون هذا د سړی نه کنه وی رسول الله وی لو مات على غیر ملت محمد صلی الله علیه وسلم کدی مړ شنو د رسول الله په طریقه نه دی مړ وره اوله خبره کدی مړ شو نو دې د محمد صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې نه دی مړ. عمر بن الخطاب رضی الله روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی امام دیلمی دا روایت راوړی دی ما من مصل الا وملك عن يمينه وملك عن يساره. کله چې سړی مونږ کوي نو یو ملکی په دې ملائکو کې خې طرف ته او بل کوم طرف ته ګس طرف ته. فان اتمها کدی دا مونږ خو پورو کې برابر اطمینان سکون خشوع پکې عرج بها الى الله تعالی نو دوی دا مونږ اوچت ویسی په الله پسې چې پوری کې الله پسې وړي. خو بیا مخ کوي وان لم يتمها او کدی دا مونږ پوره نه کی رکوع سجده پوره نه ضربا بها وجهه نو د دوانه ملائک د مونږ روالي سره توي کو د مخ پیولې د بر د وړو قابل نه دی. دا وړه مسله. امام بيهقي دا روایت راوړی د عباده بن صامت رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی من توضأ فاحسن الوضوء چا ودسو کو خاو دسیو ثم قام الى الصلاه بمنزله پاسید فاتم ركوعها وسجودها والقراءه فيها نركوع خبر بركړه سجده خبر بركړه قرات خبر بركړه قالت الصلاه منزوتوي او دي خبره تقول کولو کې منزوتوي حفظك الله كما حفظتني الذي استدسي پازدو کې لکه څنګه چې زما وک منزوته دعا کې نبیا د منز اسمان ته د ملائکه وخیږي ولها ضوء ونور او د منځه ورړی د موږ سم پړقي د اسمان دروازې وته کولوش د موږ بر لاړ شي الله خواته الله اکبر دې دغه کې دي رسول الله د اسمان دروازې وته کولوشي تر دې چې د موږ ورسید الله خواته التسکی وی د خپل مرګري د لپاره شفاعت وکي. مرګري څوک ته اچھا چې کړه هغه ته دغه مبارک الله ته یې الله وی بخوي بل هغه سړی د رسول الله وی چې نه رکوع سیده نه سجده سیده نه قرات سیوک قالت الصلاه دته منسوي او دته مو کولوک ضيعك الله كما ضيعتني الذي زایک لک څنګه چې زای کړم او الله دې وشرمو لک څنګه چې زو شرمول بیا بر اسمان طرف ته روان شي لمونس ملائکه خېجي وعليها ظلمه او تیاری په تک تور تیاری به مونږ لپاس د اسمان دروازې وته نه کولوي ثم تلف كما يلف الثوب نبي د مونږ د ملائکه راغون کې د سره غون کې لکه سړی چې کپڑے راغونډي فيضرب بها وجه صاحبها نو چې کړي دغه د مخ په واپس د قزینه وولي. اسمه جبري روایت ته پوه شي بګنه د زړه د کوس کې سلمان فارسی رضی الله عنه روایت ته چې الصلاه مکیال نموز یو تله فمن وفي له نو چې د تله پوره ادا کړه نه بګي کمیو کو نه بګي زیاتیو کو د ته مخ پوره برابر بدله ملاوي او چې بګي کمی زیاتیو کو نو بیا تاسو ته پته چې الله د مطففین مبارک سویله مطففین اخرک دي چې بناب تول کې څه کوي کمی زیاتې کوي. عبد الله بن عباس رضی الله عنه دا خبره کړې چې کړه تاسو سجده کوي نو پوره سجده لګوي کاست موږ کوي صحیح موږ کوي او کچا دي سی ونه کړو ګوروي کچا دي سی ونه کړو لعنه ذلك العضو بدغه اندام په دې سړي باندې لعنت وایي لکه ته سجده لاړې او دا ورغوي دي صحیح ونه لګول د لاسونو ده نو د لاسونو په تابع لعنت وایي. امام بخاری دا روایت راوړی د حذیفه بن یمان رضی الله عنه چې هغه یو پیر یو سړی ولیدو په جمعات کې مونږ یو کو نه رکوع برابر و
او نه سجده برابر وه. حذیفه رضی الله عنه پلانی هغه وی سوی ما صلیت مونږ دې کړي او که په دې حال مړ شوې او ته دې مونږونه کې نه د رسول صلی الله علیه وسلم په لار نه ګورې. امام ابو داود چې کوم روایت وروړي پای کو سره د الفاظ دي وی حذیفه ابن یمان رضی الله عنه وی ته کوم وخت نه د مونږ کې دي سته هغه ته منذ 40 سنه زه خو د سلويختو کانو دغه مونږونه کوم. تعجب پکې نه پکړ زمونږ د بوډاګان د شپېتو وی کولو غوي دي سي کوي داغه وخت نه کینه چې بالغان شوی دغه دغه مونږ دي بلکې د بوډاګان د الکانو نه تیز دي په منځ کې ګوره ځکه چې بوډا بالکل ملانه راټیټي او نه سجدي دي په کرسي نه چې کړب ختمې کی او کچرته امام سي او مولوی سي چې د مونږ وګت کینه بیا د ځوانان په دومره اعتراض نه کوي لکه څومره چې د بوډاګان کې لکه ستاسو کار دي تاسو له تادي کې خو کوله پارا مونږ کا په اطمینان مونږ کا هغه ته وي ته د مونږ د کوم وخت نه هغه زه خو د سلويختو کارونه کوم. الله اکبر. حذيفه بن يمان وتسوي دي دغه کړي وما صليت منذ 40 سنه شيء تاخو سلويختو کارونه سنه دي کړي. سلويخ کالو ته مونږ نه کړي ته جيبه انسان وي. سلويخ کالو ته مونږ نه کړي ځکه چې سبا منځ کې اطمینان نشتی سکون نشتی ارکان نشتی واجبات نشتی ته مونږ بسنګ الله قبلای. ځکه امام حسن بصری رحم الله دا خبره کوله وی اې د ادم بچیا چې د منځي حفاظت نه کینې ته به د صحیح حفاظت کوي د قیامت پروز بتانه ولنه ته پوسې دی منځو مبارکي کی او دې روایت موږ سره مخکې تیر شوی کو تاسو یاد ده نه یاد اولین ته پوس بسو مبارکي کی منځو مبارکي نو رسول هم سوې مخې ته کدی کې کامیاب شونه مخکې کامیاب شي او کدی کې و بیلله مخکې بیلله به د قیامت تر نږدې کېدو یو نه رسول صلی الله علیه وسلم دا ذکر کړی دا چې د منځونو نه به خشوع ختم شي. روایت کې راځي اول ما يرفع من هذه الامه الخشوع د دې امت نه چې باولنې عمل غسته کیږي هغه د خشوع ده. عباده بن الصامت رضی الله عنه وي تبه یو دې جمعه ته ورننوځي چې مسجد جماعه هغه دې جمعه چې کې جمع کیږي کعبه جمعه به فلا ترى فيها رجلا خاشعا خو په دې ټول جمعات کې به تاسو د سړی ملو نشي چې هغه منځ کې به خوشوي. تبه چې عباد بن سام تر زموږ خبره هم دغه شان ده ډیر په مشکله به چې د جمعات کې یو کسته پیدا کی چې هغه ډیر پاره مونږ کوي. حالانکه د مؤمنانو دغه صفت ته الله سبحانه وتعالى په قران کې ذکر کړی قد افلح المؤمنون الله یقینا کامیاب شو مؤمنان سوکتي اولنې صفت الذين هم في صلاتهم خاشعون چې هغه په منځونو کې دنه خشوع او جزي. عبد الله بن عمر وی خاشعون مطلب دا دی كانوا اذا قاموا في الصلاه اقبلوا على صلاتهم چې منځ کې ولاړی نو ټول فکر او سوچ رسسري منځ سري وخفضوا ابصارهم الى موضع سجودهم او په خپل سترګو د سجدي دي زیته ګوري او په ځړ کې دا خبره چې وس توجه وکړه الله طرف ته ځکه چې الله موږ ته مخامخ ته فلا يلتفتون يمينا ولا شمالا نو خې طرف ته ګوري نه ګس طرف ته ګوري بالکل سیده نیغ ولاړی. ما سره ټیم ډیر نشتی غره ما تاسو د سلفو د جن یو سو مثالونه ذکر کول پتا دی کې ته یو سو ذکر کوم چې تاسو صرف پته ولګي چې زموږ د دین د مشران دی کې څنګه خشوع دی په منځونو کې. میمون ابن حیان رحمه الله وی ما چې مسلم ابن یسار دا یو غټ عالم او عابد زاهد تیر شه هغه چې ما نه لیدل چې هغه په منځ کې اخو دی خو کتلی یړه قیدلې او یو پیر موږ په جمعات کې ولاړو ولقد انهدمت ناحيه من المسجد نو د جمعات یو طرف راولېدو نو ټول جمعات ولا منډ کړو چغې شو چا وې دي شو کې چا دي شو کې او مسلم ابن یسار وی خپل موز بالکل پوره کو نو به ورسته راوته جمعات یو طرف راولې دا جمعات ولاړ او موږ چې دي شي منځ ولاړ چې طرف ته کړسو شي کوشي کو جو دغه وګورو چې رسې چل شي کڅوک مخې ته تیری هغه ته به کیو ګورو تاسو شو توس الله ته ولاړې تر الله سره خبرې طریقې او استاد منځ دا حال دغه مبارک راځي د سليمان التيمي رحمه الله د دې مؤذن د غنوم معمر هغه وی یو پیر زده سليمان التيمي سره ولاړو ما مسخوتن منګه وکړو نو د مسخوتن د منځنه بعد د ودرېدو ځل مونږ کو بیا په جمعات کې
نو ما واورید چې د سورة الملک شروع کو تبارک الذی بیده الملک. نو دې آیت تر ورسید فلما رأوه زلفة سیئت وجوه الذین کفروا. الله کله چې جهنم راخکار کړي شي نو د کافرانو د مخونو د رنگونه وبدل شي. نو بس هغه لګیو د آیت وی جمعات ولرورو کمیدورو تر دې جمعات خالی شو. نو زم د وخت پورې کېناستم چې زه د بوس فارغ شي اوس فارغ شي نیک انسان دې څه پیدا وته واخله کور پورې بوس لاړ شي هغه ډېر وګت شنو فخرجت وتركت زتو دم بس نور خوب راغستړې شو او غلي غایت وي. نو بیا رالم د سحر د منځ ټیم شو کنه خو مؤذن په شراله سحر ناغه باقزي کې ولاړل. نو یې خو لرالم نو غوږ مو د دې کې خو نه غوي چې فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا اقایت بیا وی سمي جړل. نو ما وی په دې ملادي چې وټه په دوه لګي چې سار د منځ ټیم خبر شي نه ما سوتند منځ نه بعد ولاړل غره او سار منځ ټیم چې هغه په دغه وایت کې ولاړل. دا په څنګه مسلمانانو دادی منځونه زما استاد منځ مونږه خبرې ده پرې ده مونږ دې منځ ته پکې زیات ودرېږي د پر چې حساب کتاب پکې وکړو سوچ پکې وکړو ک دنیوي څه کارونه چې هغه پکې رعایت کړي د بچو باره کې سوچ وکړي سبا کې د منځ نه بعد سبا نه کې د ټوله منسوبه ده په جمعات کې په منځ کې جوړي دا سوچ د الله طرف ته نشته. ډېر زیات واقعیت ما ته بدی کې الحمدلله معلوم او یادو خو ټیم موږ سره نور نشته په دغه باندې به اکتفا وکړو او زما امید ده ان شاء الله چې به خبر به تاسو پوه شئ. دا خبره سره ژوند ته کوزي شو کنه حدیث سره چې زموږ د درس اختتام ته ورسېدو. الله سبحانه تعالی دې موږ له توفیق راکړي قران او حدیث باندې عمل کولو او الله سبحانه تعالی دې موږ له توفیق راکړي قران او حدیث ته عزت کولو او الله سبحانه تعالی دې موږ له توفیق راکړي چې دې منځونه کو کم منځونه چې د الله خوخي او الله قبلي. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.